ته چې د اوس ماشوم یې نړۍ چې نه دی لیدلی ګرځېدلی نه دی زه خپله داسې ګرځم متوارد د ښکار مار کوم یو ورځ چې یوه ورځ ته راسره وی نه دی په یو ښار کې مې د زمري چیچی ولیدی دا خو چې د زمري مور همدا راباندې وکړله تواردله چې دا یو غږ مې پر وکړي دغسې مې در وبېروله نه دی چې دا ټول عمر چا په د هغې کې زمری نه لیدلی تواردله دغسې ما نه داسې کارونه نه دي تواردله وکیل صاحب سوا هغه وخت نو ستاسو ټوپک شیخ و نو سره څه وبېرېدی یا ټوپک نه و راسره نه ټوپک وړم نه زه ټوپک ته اړتیا لرم چې دا یوه چغه مې پر وکښه نه تواردله بخښنه یې راڅه غوښته ولې مې یې پېژندلی بخښه راته وکړه نو تا اوس رښتیا هغه زمری په رښتیا کوي داسې به دې نه یې کړي کور ته دې راوړي درسره دا څه وایه خانه تا زما د نامه پوښتنه درسره کړې ده ټوپۍ پلاره زما په باروش باندې وګورئ ستونونه ما نیولي دي ستونې مې راوستلي دي ټول یار ما زما په خبرو کې شک کوي دا کوم باغواش ته ښه دا کوم باغواش تا رښتیا ستاسې څه به کېږي واجبه ده زه به د باغواش کې یو آس لرم تېر ځل مې یو سیالي وکړه نه دی په دا کلي کې منډې کولې دا کلي د خلکو کالي به داسې پاوا هغونه اوس تېز وو ما چېر وایم د الوتکې سره ځغلی نه دی الوتکه له ولاکه راپسې رارسېدلي دغونه تېز اس زه لرم په دا باشه اوس دې پیښې سره چک نه کوي ته زما خلک کالي به دا باد د آس باد ایسته کړله چې خالي په دغه کلي بل څه وایي تایرې در مخه ځوله څه پر آس باندې تایره کې تېل وکړې په ټېله ځغلول زما آس دغونه تېر ښه څونه بره دا تایرې پیلوټ څه ویله چې ته د تایرې در مخه ورسېدلې دا څه وایه خانه دا پیلوټ په اول کې لاس راکړي ول نو خلیفه دغه اوس آس یې کجور طیاره ما ورته ویل بیا دا زما به لاس ته راکړي نو تا اوس هغه آس څه کوي چې اوس دغسې پر شو ګرځي نه پر سپرېږي څه دې کوي آس څه کوي ګورې یارانو تاسو ولې داسې کوئ هغه یو امریکایي کمپنۍ که $1,000,000 راڅه غوښتي ما ورته ویل یا دا زما د هېواد نښه ده چا ته یې نه ورکومه تېره میاشت یې داسې تېزه منډه ووهلله په ورځه کې ورک شو بیا مې نه دی لیدلی دونه پورته شو درسره هغوی پسې خیال چک نه کوي نو د آس کیسه خو ته پسې پرېږده دا خو موږ پرېږدو جرمنۍ نه وي جرمنۍ په جرمني کې زه څونه عزت لرم جرمني کې دا تېره میاشت تلمه جرمني ته دا صدراعظم نه دی د جرمني باچا دغه په هوایي ډګر کې ما ته ولاړ ور ورسېدم ما ته یې ویلي ول خلیفه چې ته نه یې په دا جرمني کې جرمني هېڅ خوند نشته غټې غټې نه کوي چې اوس هغه څه غټ سړی دی که موږ داسې پایکشي کوي دوی ښه داسې نه معلومېږي دوی ښه اکثره هېڅ خو نه کوي اکثره کوي ته وایه خلیفه ته اوس په جرمني ژبه هم پوهېږې جرمني ژبه چې شته زه په هره ژبه پوهېږم اوس د جرمني ژبې یو جمله درته وایم سټینګ پټان دې معنا دا ده خلیفه چای خورې که ډوډۍ دا اوس چې دغه رقم مخته سر نه خلاصېږي سبق خلاص غوټې ګرځېدل سړی دی اوله پلان یې درته وچې څه ګرځېدل سټانګ پټان کو څنګه و سټانګ پټان دا مخته وایي د مځکې مو وایي دا څه وایي شی مې را په یاد شو دغه خلیفه په دغه کې لیکلي دي چې جرمني ژبه کې خو چوته ټي وایي ستا سټینګ پټانګ د کومه څه دلته دلته خو چېرته په جرمني ژبه کې دا لیکلي دي چې ګوره دا چوته لیکلي دي په چوته ټي وایي دا خو د کلي جرمني ژبه وه زه په جرمني کې په داسې پرمختللي ښارونو کې ګرځېدم معنا ډېر پرمختللي ځایونه دا معنا ته اوس وه دا د کلي ژبه دا د کلي ژبه د خلیفه اوس مې را په یاد شوله چې ته دونه پیسهداره یې دونه سرمایهداره یې دا پرون مې نن وایي والا د زارۍ کوي چې یوه ډوډۍ راکړي په پور یې راکړي زارۍ جوړته کولی ته دونه سرمایهداره یې ته دونه غټې غټه پیسه په جرمني کې داسې ګټو خلکو سره کښېنم پرون چې نن وایي والا د زارۍ کوي هغوی یوه ډوډۍ یې درکوم او خان ته عجبه سړی یې هغه نن وایي چې اوس ما ډېر پخوانی ملګري وو پښتو ملګري مې وو هغه ما معلوموئ ته ودرېږه دا په بنده ورځ پشه درځې که نه درځې هغه وخت نیم په وجود $500 راسره وه ما دغه نانوای معلوموئ چې ته وده په سخته ورځ پشه درځې یا دې سره چکې نه کوي بله په ما وغمېدې ته وه لړوی نه یا نه ولاړم نه
یار خلیفه چې دا ستاد لرم دا غاز سره کم دي ستاسو وخت په ورځ کې دا اوس په ورځ دا معلوم سوي دا ډالر بجم چې دا کم ما خیال لك نن وایي ولا دې درې هغه مال دي خطلي او دې سپورتس دي او ملګرو دا یې غوړې ست ساعت چیرپی بچکین په دې د ټول مشتری چې بندات کوڅه پني ته سما پیژنې نه دي د پښه سلاداري زما ما درته ونه ویل چې دا موږ نه په خبر دا خبر سره کم شوی ته موږ سره د دونه ډره ولا موږ سره دې چې ته هغه چکا چې ما دې پیژنې یا نسکله چې دا وای اوس نو به وې دونه خبرې کوي یا دار کې مو وې ما دار کې مو وې دار